په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ارزګان ولایت د علماو له سرتاسري شورا او قومي مشرانو سره د اسلامي امارت د زعیم غونډه. پل چرخي زندان کې د نبوي سیرت سیالۍ د پایلو اعلان مراسم ترسره کېدل. او دا چې په ختیځ تایلند کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله 12 تنه وژل سوي او 22 نور ټپیان دي. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د کب یاهود میاشتې 8مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې امیر المؤمنین تیره ورځ د ارزګان ولایت د علماو شورا او قومي مشرانو سره کتلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امیر المؤمنین په دې کتنه کې د علماو فعالیتونه ستایلي او ټینګار یې کړی دی چې علما باید د خلکو د ذهنیت جوړولو، د دین رسولو او د اختلافاتو د حلولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د اسلامي امارت زعیم دغه راز د یاد ولایت د اوسیدونکو ستونزې اورېدلي او د حل ډاډ ورکړی دی. په یو بل خبر کې د پلازمینې څخه د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله ماجر فرایی د پل چرخي زندان د نبوي سیرت سیالیو د پایلو اعلان مراسمو کې ویلي چې اوس مهال هیواد کې زندانونه بندیانو لپاره د زده کړو په مرکزونو بدل سوي. ښاغلي ماجر فرایی زیاته کړې بندیان د تیر په څیر له ستونزو سره مخ نه دي او له هر ډول حقونو څخه برخمن سوي دي. د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې په ټول هیواد کې د بندیانو لپاره ګڼ فرهنګي پروګرامونه پلي سوي چې له امله یې ډیری د کتاب او لوستلو له فرهنګ سره آشنا سوي دي. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له کوریډاید مؤسسې سره د 2,315,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 3 هوکړه لیک لاسلیک کړي. د دې هوکړو له مخې به یاده مؤسسه د هرات په فارسي، رباط سنگي، ګذره او پښتون زرغون او د تخار ولایت په ینګه قلعه، چااب او چال ولسوالیو کې 11,115 کورنیو ته نغدي مرستې وویشي. د دغو مرستو په ویش سره د سیمې د خلکو ستونزې تر ډیره حده حل سوي او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره د خلکو د ستونزو د حل لپاره نور پروګرامونه هم لري. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې ډیر ژر به کونړ کې د نږدې 11 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 استنادي دیوالونو د جوړولو چارې بشپړې سي. د یاد وزارت په وینا دغه استنادي دیوالونه د دې ولایت د ناړۍ او غازي آباد ولسوالۍ اړوند د شامادم او حکیم آباد سیمو کې جوړیږي. د دې دیوالونو په جوړېدو سره به د سیمې ستونزې تر ډیره حده حل سي. دا پروژه د زیربنایي کارونو په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. او په پای کې د تایلند څخه د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې د تایلند په ختیځ کې د یو بس چپه کېدو له امله 12 تنو خپل ژوند بایللی او 22 نور ټپیان سوي دي. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د دې هیواد د پراچینبوري ولایت په نادي سیمه کې رامنځته سوې ده. تایلند د اسیا د لویې وچې په ختیځ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طبیعي پیښو ترڅنګ هر کال په دغه هیواد کې ترافیکي پیښې هم سلګونه کسان وژني. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه.